السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم چې ټول روغ به یاست. د نن ورځې موضوع مو د جنسي رابطې کې ځان خپله انزال کول یا مکمل نه انزال کېدل. دا اړوند ما څېړنې راټولې کړي دي، تقریبا 11 څېړنې دي. په 11 مادو کې به دا موضوع زه تشریح کړم. خو مخکې له دې چې د دا موضوع تشریح ته ولاړ سو، زه تاسو ته ځینې خبرې او ځینې مثالونه د جنسي ژبې اړوند یا د جنسي رابطې اړوند کوم چې څنګه موږ یو منظمه جنسي رابطه ولرو، تر څو ښځه مو نه ځان خپله انزال کړي او نه هم هغه بې انزاله پاتې شي. نو راځو ځینې خبرې زه پر روابطو کوم چې څه رقم روابط د انسانانو دا په جنسي رابطې باندې تاثیر لري. مثلا زه تاسو ته یو مثال ووایم. د میړه پیسې کله چې دا ویډیو دا اړوند دی چې ښځې دا کار کوي، نارینه خپله کولی شي ځان منظم انزال کړي، لیکن ښځې په دا کې ډېر مشکلات لري، مخصوصا موږ په ټولنه کې، په سنتي ټولنه کې. د روابطو څخه شروع کوم. زه روابط په یو څو مثالونو کې تاسو ته تشریح کوم. وروسته تاسو کولی شئ غوږ ونیسئ چې دغه موضوع چې مې ټاکلې ده، د هغه موضوع اړوند چې ریسرچ ما راټول کړي دي، هغه به وروسته درته تشریح کړم. ګورئ، په روابطو کې کله چې موږ د ښځو روانشناسي وایو یا د ښځو ریسرچ وایو، یا مثلا یو روانشناس چې لکه زه چې موږ پی ایچ ډي کړې ده، یا ټول عمر چې موږ د روابطو اړوند مثلا یا د روانشناسي اړوند یا د رویې اړوند درس ویلی دي، مطالعه مو کړې ده، تجربې لرو، هغه چې ټوله سره را یو ځای کړي او روابط تشریح کړي، نو هغسې به روابط تاسو ته یو جواب درکړي. زه غواړم ځینې مسایل مې د مثال په توګه لیکلي دي، دا به زه تاسو ته ووایم چې روابط څه رقم پر جنسي رابطې تاثیر لري او روابط او جنسي رابطه څه اړیکه سره لري. څنګه کولی شو خپله مېرمن د خپله انزال یا د مکمل انزال نه کېدو څخه وژغورو. ګورئ، وایي د میړه پیسې او د یار پیسې. یو میړه دی، یو نفر دی چې ستا په ژوند کې دی، ته د هغه بغیر د بل چا سره روابط نه ساتې، یا تا ته روابط مثلا ګناه ایسي یا دا ناممکنه وي په سنتي ټولنو کې. که یو میړه راولاړ سي و مېرمنې ته ووایي چې زه د میاشتې تا ته 3000 افغانۍ درکوم، یعنې په اوسنۍ زماني شرایطو کې وایي زه تا ته 3000 افغانۍ درکوم، ته د میاشت ګزاره به کوه. مېرمن د دې لپاره چې خپل د خاوند د 3000 افغانۍ ترلاسه کړي، یو ځان ته یو سیسټم جوړوي په کور کې، تر څو وکولی شي اسانه د 3000 افغانۍ به ستا میاشت بس کړي. یعنې یو ښځه د دې لپاره چې خاوند سره مینه ولري یا د روابط وساتي، 3000 افغانۍ مکمله میاشت بس کولی شي. خو که همدا ښځه په یو یار ولري او یار یې پیسه داره وي، پیسې ډېرې ورکوي، د دې سره روابط ساتي، یار چې یعنې پر یوه رابطه منظمې جنسي رابطه دی، پر یوه جنسي رابطه یار یې مثلا 50000 افغانۍ ورکوه، دا 50000 افغانۍ د هغې څخه ډېر ژر ځي او ډېر هېڅ فکر به نه ورته وکړي، ځکه چې دلته ښځه برآموخته کېږي، وایي چې پر یوه رابطه 50000 راکوي، پر دویمه رابطه دومره راکوي. نو بیا دا د پیسو په ساتلو کې سیسټم چې کوم ښځه سکون ته ضرورت لري، امنیت ته ضرورت لري، چې هغه پیسې دي او هغه پیسې چې 3 دا د میاشتې پوره کوي، هغه سکون و ښځې ته ډېر قوي دی تر هغه چې پر یوه رابطه 50000 افغانۍ وګټي. یعنې دا مې دا د ښځو تر ذهنیت پورې درتللي. یو ښځه د دې لپاره چې یو مین ولري، یو خاوند ولري، یو څوک ولري چې دا مینه ورسره کوي، و هر میړه نه مینه ورسره کوي، نو بیا هغه دپاره دا کولی شي چې 3000 افغانۍ باندې هم یوه میاشت وچلوي. خو که مینه په منځ کې نه وي او پر رابطې دا مثلا 50000 افغانۍ هم لاسته راوړي، بیا نسي کولی هغه وچلوي یا هغه ته وفاداره واوسېږي یا هم د روابط سره منیج کړي. د نارینو اړوند یو مسئله ده چې په بلوغ پورې اړه لري. یو بلوغ هغه دی جنسي بلوغ یا جسمي بلوغ، یو ذهني بلوغ دی. موږ ښځو اول الفان ماشومان دي، هلک ماشوم یې، کله چې هلک سو د 2 کالو سو، د 2 کالو هلک په دا پوهېږي چې ښځه سره ښځه زما جلا دغه دی جنډر دی، هلک جلا
جنسیت لري او ښځه جلا جنسیت لري. هلک په دې پوه سي پر 2 کلنۍ باندې هوښیار الکان چې دا ښځه جلا جنسیت دی او زه واده ورسره کوم مینه ورسره کوم داسې یو څه باندې دی پوه سي. خو کله چې د هلک ځوان سي مثلا د ځوانۍ مرحلې ته ولاړ سي هغه په دا پوه سي چې څنګه یو ښځه خپل ژوند ته راولي، څنګه یې سټیسفای کړي، څنګه یې راضي کړي چې یو رابطه شروع کړي. خو کله چې دا خبره د دغه تېره سي د ځوانۍ څخه دا هلک سړی سي، کله چې سړی سي هغه دا زده کوي چې څنګه دغه وکړي. سړی دا زده کوي چې څنګه یو ښځه مالي حمایت کړي، څنګه یو ښځه خوشحاله وساتي، څنګه رابطه ورسره وساتي، څنګه مثلا د هغې خواهشات ته راوړه کړي. یو سړی دا کار کوي. د سړي وروسته a boy with boundaries راځي. a boy with boundaries یعنې د سړی چې دی هم مالي ته حمایت کوي، هم روحي ښه ساتي، هم مینه در سره کوي. لیکن کله چې موږ سټیج ته راځو ګورئ دا دوم سټیج راځي. اول سټیج ماشوم دی، دویم سټیج هلک سو، درېیم سټیج مو ځوان سو، څلورم سټیج مو سړی سو. په پنځم سټیج کې a boy with boundaries راځي. هغه هلک چې سرحدونه لري، هغه هلک چې سرحدونه لري هغه شخص دی که دی د 70 کالو هم واوسېږي دی کولی سي ستا سره عشق او عاشقي رابطه ولري، ستا سره هغسې خبرې وکړي لکه یو ښځه چې هیله درلودلی سي. یعنې a boy with boundaries ته موږ دا نه وایو چې هغه هلک چې سرحدونه لري. دلته عموما د سړیتوب څخه موضوع لوړه سوه. ماشوم و، هلک سو، ځوان سو، سړی سو، خلاص. a boy with boundaries ته چې راځي په 5م سټیج کې دا هغه کسان راځي چې میچور وي، میچور ذهني بلاغیت ولري، هوښیار یې، علم یې کړی وي. یعنې دا a boy with boundaries کېدای سي چې یو 15 کلن هلک هم واوسېږي، خو هغه ته موږ a boy of boundaries نه وایو. a boy of boundaries مثلا هغه مثلا اول ماشوم و، بیا هلک سو، بیا ځوان سو، سړی. مثلا دا د ځوان درجې ته کولی سو موږ داسې ځوانان ولرو چې په هغه سټیج کې لکه a boy of boundaries، لیکن ورته ویلی نه سو. هغه خپل د ځوانۍ په مرحله کې یو هوښیار ځوان دی. خو a boy with boundaries داسې یو شخص دی چې هغه هم علم لري، هم یې تجربه ډېره وي، هم یې سن تر 10 کالو لوړ وي، او هم د دې توانایي لري چې په هر سن کې هلک سي، په هر سن کې ماشوم سي، په هر سن کې عشق بازي وکړي، په هر سن کې کج بحثي وکړي. یعنې کله چې یو ماشوم د هلک کېږي او د هلک سره ځوان کېږي، بعضې ځوانان کولی سي دغه وکړي، کج بحثي وکړي، عشق بازي وکړي. لیکن a boy of boundaries چې دی کېدای سي د 70 کالو یو نفر دی، د 70 کالو دی، هغه په هغه سټیج کې دی چې a boy with boundaries دی. a boy with boundaries هغه کس راځي چې مثلا پر 70 کلنۍ کولی سي یو 20 کلنه یا 10 کلنه نجلۍ ډېر منظمه راځي وساتي، چې دا ډېر یو د میچورټي ډېر یو لوړ حد ته موږ کولی سو ووایو. مثلا په دنیا کې ډېر هغه کسان چې دا اړوند علم کوي، روانشناسي و زیرخانو ته کېږي، لوړ ځایو ته ځي، هغه a boy of boundaries، a boy with boundaries پسې ګرځي. نو چې ګرځي بیا چې پیدا کېدی ډېر سخت دی. مثلا په افغانه ټولنه کې زه درته وایم د 99.9 الفان جلا کوي، هغه 0.1% کېدای سي موږ a boy of boundaries پیدا کړو. لیکن که دا خبره بیرته مذهبي کسانو ته واړوو، مذهبي کسانو کې a boy with boundaries ډېر یې، لیکن په هغه سطح نه یي کوم چې موږ ته یې په دا 5م سټیج کې نارینه معرفي کړي دي. راځو 6م سټیج ته. په 6م سټیج کې یو مطمئن سړی هغه څوک دی چې د ماشوم حالت څخه چې اول حالت و هلک ته راغلی، د هلک څخه ځوان ته راغلی، د ځوان څخه سړی سوی، د سړي څخه a boy with boundaries سوی وي، او 6م کې یو مطمئن شخص
دا مطمئن شخص ستا د یو ښځې تر شا داسې درېږي لکه غر. د هر نګاه څه په هر حالت کې هغه کولی شي خپله ښځه اداره کړي، خپله ښځه حمایت کړي او یو ښه دوست ورته واوسېږي. نو دغه شپږ شیان په بعضې هغه پیغمبرانو کې چې موږ د تاریخ څخه مثلا ویلی سو لکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زه تاسو ته وایم چې یو د هغه اشخاص څه وو چې په شپږم سټیج کې وو، یو مطمئن سړی وو. هغه چې کله د 50 کالو لوړ سن لوړ وو، دوې ځوانې نجونې مېرمنې وې او دا ځوانې نجونو سره هغه ډېر ښه روابط درلودل، پر هغو ګران وو، ښایسته وو او که د ده او د ده د مېرمنو خبرې واورئ په واقعي توګه یو مطمئن سړی وو او په هغه سټیج کې هم وو ورسره چې ابای وت باونډریز ورته وایو. نو داسې کسان روابط ډېر منظم ساتلی شي، ډېر یې ښه ساتلی شي. یعنې دا مې هغه حالات تاسو ته تشریح کړل. یو مطمئنه سړی په دې پوهېږي چې زه خپل ښځې ته په کوم انداز وګورم، په کوم انداز په غوښتې خبرې ورسره وکړم، په کوم انداز مخامخ خبرې ورسره وکړم، په کوم انداز زه کچبازي ورسره وکړم، په کوم انداز زه نیم کله خبرې ورسره وکړم. ګورې موږ په ډېر شعرونو کې شاعرانو ویلي دي، وایي مزه آ جاتا ہے ادھوری باتوں سے، مزه آ جاتا ہے ادھوری باتوں سے. د نیم کله خبرو څه وایي ډېر خوند راځي. لیکن یو مطمئن سړی هغه څوک چې ابای وت باونډریز هم وي، هغه کولی شي چې داسې خبرې وکړي لکه مزه آ جاتا ہے ادھوری باتوں سے. یعنې د نیم کله خبرې ډېر خوندورې وي. دغه سټیج ته هر څوک نسي رارسېدلی. یعنې ناممکنه ده که زه ووایم چې په 18 نفرو کې یو نفر، ناممکنه ده، ځکه چې میچورټي ډېر یو سخت مطلق آپشن دی په نارینو کې. راځو یو بل مثال د روابطو اړوند دا مې روابط د نارینه جوړښت مې درته تشریح کړي چې نارینه په کوم حالت کې راځي و یو مطمئن شخص ته. که بیا تاسو چیز سوال درلودی چې ماشوم چاته ویل کېږي، هلک چاته ویل کېږي، ځوان چاته ویل کېږي، سړی ابای وت باونډریز چاته ویل کېږي، یو مطمئن سړی چاته ویل کېږي، دا بیا زه په بله ویډیو کې درته تشریح کوم که چیرې ستاسو پوښتنه وه. اوس راځو دلته په 3م سټیج کې چې ما یو څه تاسو ته ایښي چې د روابطو اړوند چې روابط درته تشریح کوم، هغه دا دی چې وایي لاس پر لاس سوې نجلۍ. روابط دا ټاکي چې ته څه رقم یو شخص واوسېږې. ستا د روابطو مدیریت دا ټاکي چې ته څه رقم یو شخص واوسېږې. په دنیا کې هغه کسان ډېر قوي دي، هغه کسان ډېر تر یو حده رسېدلي وي چې هغه نجلۍ چې یې پله لاس پر لاس سوي، مثلا نن یې د دا سره شپه کړي، سبا د هغه سره، سبا د هغه سره، بل سبا د هغه سره. یعنې یو ښځه تر 40 جنسي رابطو د 40 نارینو سره رسېدلې وي، دې ته لاس پر لاس سوې نجلۍ موږ وایو. دغه نجلۍ کیدای شي تر ټولو با تجربه، تر ټولو غمناکه، تر ټولو دردېدلې او د دنیا لوړې ژورې ټوله حس کړي وي. نو دغه ښځې ته او یا هغه نارینه چې رنګ یې بد سوی، بد اعمال یې کړي، بد کارونه یې کړي، رنګ یې بد سوي، دغه نارینه ډېر هوښیار یې، ډېر مشکلات یې لیدلي. لیکن بیا هم کېدلی شي چې دغه نجلۍ هېڅ وخت یو مطمئنه ښځه نه وي. دغه نارینو ته چې دا شان وایو دا بېرته په ښځو پورې هم مربوط لري. کېدای شي یو ښځه چې لاس پر لاس سوي د 40 نارینو سره بیده سوي، بیا به هم یو مطمئنه ښځه ونه اوسېږي او لاس پر لاس سوی نجلۍ به مطمئنه نجلۍ نه وي. او یو هلک چې رنګ یې بد سوی وي، دا شرابي دی، دا د ښځو سره بیدېږي، دا زناکاره دی، کېدای شي چې 50 کلنۍ ژوند ته ورسېږي، لیکن هېڅ وخت یو مطمئن شخص نسي کېدلی. ځکه چې مطمئن شخص توب دپاره موږ ډېر سخت شرایط لرو چې هغه ته موږ ویلی شو دا یو مطمئن شخص دی. هېڅ وخت یو شرابي، هېڅ وخت یوه ښځه چې 40 نارینو سره بدېږي، هېڅ وخت یو نارینه چې ډېر غلط ګذشته لري د دې
بحث نه باندې کوو چې هغه نه یو مطمئن شخص دی ځکه چې دوی په ژوند کې اشتباهات ډېر کړي دي هغه کسان چې مطمئن کسان دي او یو مطمئن سړی ځینې جوړ سوی یا یو مطمئنه ښځه ځینې جوړه سوي دغه کسان دومره ډېر اشتباهات په ژوند کې نه لري دا یو مهمه موضوع وه چې ما ول زه به توجه ورته وکړم تر څو تاسو په دا پوه سئ او په هغه موضوع مو سر خلاص سي یو شاعر دی د افغانستان سپینږیری دی یو سندره یې ویلې ده وایي زما یو څه شعر و شاعري د شانو کې استعداد کم دی نو دی وایي د داسې چا باندې مین یم چې فارسي غزله ده وایي هغه په ما خبر نه دی وایي غم کسی که خبر ندارد یا مثلا وایي زما یې سندره بیخي نه په یادېږي وایي چې وایي د هغه چا د غمه زه کړېږم د هغه چا په مینه کې سوځېږم چې هغه خپل په مینه خبر له نه دی هغه کس ته چې موږ وایو چې دا یو مطمئن شخص یا ښځه دی هغه هېڅ وخت دغه حالت ته نه راځي دا حالت ته په دې خاطر نه راځي هغه چې د چا سره مینه لري احساسات لري هغه څه هغه ته وایي هغه ډار نه لري هغه د بدنامۍ څه ویره نه لري ځکه چې هغه یو مطمئن شخص دی هغه په ژوند کې ډېر اشتباهات نه دي کړي درس یې ویلی دی پوهه یې حاصله کړې ده سینې لوړ سوی دی لیکن په هغه سټیج کې نه دی چې پر یو چا مین یو د هغه په غم کې سوسي حتی که یو مطمئن شخص که به دې پوه چې دا نفر سره مینه لرم هغه که بیا د پر کوکیو پر چړو باندې تګ هم یې هغه ته ځان رسوي او نه پرېږدي چې خپل هغه احساس یا هغه کس چې دی مینه ورسره لري د لاسه یې ورکړي راځو وایي هر ځای یوه ژبه لري هر رابطه یوه ژبه لري هر د رابطې او د جنسي رابطې ډېر فرق دی یو ساده روابط دي زموږ د انسانانو تر مابینځ او یو دغه دي څه ورته وایي جنسي روابط دي او یو په جنسي روابطو کې هم نورماله روابط بیرته راځي خو موږ د دنیا ژوند یو مثال درته وایم وایي هر ځای ځان ته یو ژبه لري هر جنسي رابطه ځان ته ژبه لري هر انسان ځان ته ژبه لري هر هیواد ځان ته یو ژبه لري او په هر هیواد کې هر قانون ځان ته یو ژبه لري مثلا زه تاسو ته یو مثال وایم زما یو اکا دی کلالی کاکا مې ورته وایي کلالی کاکا کیسه کې وایي زه یو څو عمر په پخوا زمانو کې دی راغلی و ایران ته کله چې ایران ته راغلی و نو په ایران کې دی تللی و په یو باغ کې مزدور سوی و چې مزدور سوی و وایي قرار یې زه و خټو ته ودرولم وایي یو دغه په ناو ماته یې ویله چې ورسه دا ګاډۍ واخله ډبرې راوړه وایي ما چې ګاډۍ روانه کړل وایي د اخواس مې ګاډۍ دغسې ډکه د ډبرو ورته راوړل وایي دوی دا څه دي دا دې ولې راوړله ګرده باغ ډبرې چې راټولې کړې رالې وایي بد یې راته وکړل وایي ما نو څه وکړم تا ول ډبرې راوړه ډبرې مې درته راوړلې نو قرار ګلالی کاکا وایي دا به نه راسره را روان شول راځه چې زه تا ته د ډبرو چل در وښیم وایي دا ګاډۍ یې روانه کړله هغه ډبرې خو یې هلته یو ځای وایي واچولې ویې غورځولې وایي قرار یې دا ګاډۍ روانه کړه نو داسې کوږ ووږ به یې روان سو وایي داسې بیا یوې ډبرې ته وکتل دا ډبره بیا پوک کړله دغسې بیا کړل وایي کښېبېدول یو لس ډبرې یې وایي ټولې کړلې بالا رانیول دغه رقم ډبرې راټولې کړه ما داسې ورته کول چې خدایه ما دومره ډېرې ډبرې درته راوړې خو په دغو کې به چې کتلې وایي یوه بجې اخیستې وایي دا بیا څه شي و چې ولاړلې یو ساعت وګرځېدلې اخر چې لس ډبرې راټولې کړې راجې وړلې یعنې دا کیسه چې هر وخت ګلالی زه ووینم زه ته ما ته د ایران کیسه وکړه چې مزدور سوی وې نو بیا هغه ډېر جالبې کیسې کوي اخر وایي د باغ مشره یو ښځه وایي ما ته یې ویل ته د هېڅ استعداد نه لرې نه ډبرې ټولولی سې نه خټې کولی سې ته اوس څه شي یې بله ورځ چې ګورم د یخچال درجه ډېره سوې ده په سردخانه کې میوې خرابېږي وایي ما ورځغوښتله چې هلئ راسئ د یخچال درجه ډېره لوړه ده د شان ګرد خرابېږي وایي ښځه ما ته وایي چې ته سواد لرې سوادداره یې په انګلیسي او په شیانو پوهېږې وایي ما ولې ولې ګونګه یې خوردي ژبه دې راته ویلې وایي چې ته باسواده یې او د قلم سړی یې ما به د قلم کار در کړی وایي تا خو دغه وکړله په هېڅ شي سره نه خلاص دي ما خدای دا څه ټمبه سړی دی یعنې د دې دپاره چې موږ د یو چا استعداد معلوم کړو یا د یو ځای په چل ول پوه سو
نو باید هغه کس سره خبرې وکړو، یعنې هر روابط، هر ژبه، هر څه په خبرو او په مطالعه لاسته راځي. یعنې زما اکا اخر دا زده کړله چې زه د کوم ځای کې باید کار وکړم، په کوم ځای کې کار ونه کړم، سره کوم ډبرې ټول کړم، خپل منیج یې راواخیستی. دایم په دې خاطر ته ګوره د ایران خلک همداسې یو قانون لري. په ایران کې به ځې یو نفر ته وایي دا کار راوکړه، نه در کوم، قرار ځینې ولاړ سه بېرته راسه په بله لهجه ورته وایي قرار چې کار در وکړي. دا هر ځای ځان ته یو ژبه لري. بل راځو همداسې روابط دي، بعضې انسانان دې قدر کوي، بعضې نه کوي، بعضې یو رقم وي، بعضې څه رقم وي، خو دغه ژبه د هر ځای فرق لري. راځو زه تاسو ته یو مثال ووایم. بعضې وخت موږ یو څوک نسو پېژندلی چې د دا نفر هدف د دا کار څه دي. د دې دپاره چې په دې پوه سو نو موږ خپل په هغه اړوند باید تحقیق وکړو. زه یو مثال درته وایم. زما د خور کور ته تللی وم. زما د خور د بونځي خوشینه راغلی وه، شبنم یې نوم دی. شبنم راغلی وه نو قرار ټوله نجونې دي د خپلوانو بد حال دی. دا زما د خور د بونځي محمد نومیږي، د هغه سالګرد ټول راغلي وه. نو قرار د نجونې سره ناستې چې وایي غزلې راولئ چې انشاءالله وکړو ډانس وکړو. نو دوی چې به غزلې راوستلې، دوی انشاءالله ورته کول ما چې به خپل غزلې راوستلې، دوی چندانې انشاءالله نه کول. نو دا شبنم داسې یو نجلۍ ده، بالغه نه ده، ذهني اصلا نه ده بالغه. نو قرار دا ما ته وایي ته چې دا غزلې پلیږې، دا ستا ټول غزلې دا رقم دي د عشق د عاشقۍ انسان پرې احساساتو راولي، داسې کوي داسې کوي، داسې یې راته وکړه. نو زه داسې ورته ګورم نو خو زما مسلک د هغه دی. زه عموما هغه شعرونه وایم چې انسانان یې د خپل احساساتو څه وایي، د عشق عاشقۍ اړوند یې وایي، تر څو زه په دې پوه شم چې دا زموږ په ټولنه کې خلک سره کم شعرونه وایي، سره کم مینان کېږي، سره کم خپل احساس وایي. په دې خاطر دا ویډیو زه اورم. خو د هغې هدف په هغه مجلس کې دا و چې زما پر سندرو وخاندي یا یو ډول ملنډه به ووایي. لیکن ما هغه درک کړله. خدای چې هغه درک کړي او پوه سئ چې دغه کس هدف یې بد نه دی، د دې لپاره موږ یو مکمل میچورټي ته ضرورت لرو. اوس که یو ان میچور کس وي چې هغه په داسې عام محفل کې ستا د رخشن کولو هڅه وکړي، داسې انسان خفه کېږي یا ولې چې دا چم وکړي. نو ما هغې ته په خندا جواب ورکړ. دا هغه څه دي چې زه تاسو ته وایم دا هر انسان یو ژبه لري، خو دا ژبه چې قوي کېږي د دې لپاره تاسو کار ته ضرورت لري، تعلیم ته ضرورت لري، سفرونو ته ضرورت لري. دا هر شان دي چې انسانانو څخه یو مطمئن شخص جوړوي. راځو یو شعر دی وایي پزه په لستوڼې پاکوي جانان، خوښ مې دی د هغسې زهرایي جانان. یعنې یو نجلۍ چې ښه مکتب یې ویلی، ښه پوهنتون یې ویلی، ښه فارغ التحصیل، ښه ډاکټر یې ناسته یې اخره د یو کلیوال هلک سره واده کړی، ورسره خوشحاله یې. دغه کلیوال هلک مکتب نه یې ویلی، دغه کلیوال هلک مثلا پوهنتون نه یې ویلی، خو د ځان څه ځینې کمایي ځینې دایره لري چې د ځان څخه یو داسې مطمئن شخص جوړ کړی چې خپل په دغه کلیوال سیستم کې هغه نجلۍ مینه ورسره ولري. خدای چې دا سره کم انسانان چې دا د هر انسان طریقه فرق لري د دې لپاره چې ځان یو مطمئنه شخص کې. خو دا په ټولنه کې ډېر کم فیصدي نارینه مطمئنه نارینه جوړېدلی سي. هغوی ود باونډریز هم تر یو حد انسانانو ته تللی سي، خو مطمئن نارینه کېدل ډېر سخت کار دی د یو نارینه دپاره چې یو مطمئن نارینه موږ ورته وایو، هر چا ته نسو ویلی. جنسي رابطه لکه روابط ګورئ ما تاسو ته ډېر شان مثالونه درکړله، ډېر بحثونه مو وکړله. دا ټول دا روابط چې د انسانانو دي دا جنسي رابطه هم دغسې یو شی ده. جنسي رابطه هېڅ وخت موږ نسو ویلی چې ای پلانکۍ ته راځه داسې ده تر څو قرار ولاړ سي د شپې سره بیده سي خلاص. دې ته موږ جنسي رابطه نه وایو. دا یو ډول جنسي سوء استفاده ده چې له یو بل یې کوي. جنسي رابطه عموما د میړه او د ماینې تر مابین منځته راځي. یو جنسي رابطه د میړه او د ماینې تر مابین منځته راځي. جنسي رابطه هېڅ وخت غیر رسمي رابطه نه ده، او جنسي رابطه موږ هغه ته وایو چې هغه د مینې او د احساس پر اساس وي. نه دا چې د نجلۍ په فکر کې دا چې ته ودرېږه د دا سره رابطه وساتم څو پیسې به راکړي، یا به ووایي چې نارینه به وایي ته دا ورکړم نو دا به سره کم جنسي رابطه راسره وساتي. مثلا یو هلک او نجلۍ ځي رستورانت ته چې ولاړل پیزا راغواړي. نجلۍ پیزا خوري او
خوشحاله یې چې ولا پیزا مې وخوړل شو د کوک سره او الک په دا فکر کوي چې او ته ودرېږ د پیزا وروسته به نو دا نجلۍ چې راکړي نن کوه نو څه سبا به چې راکړي دا هغه څه دی چې دا روابط چې موږ پرې یوه میز سره کښېنو او کله چې بیا دوی که چیرې هدف ته هم ورسېږي دغه هلک او نجلۍ موږ نسو ویلی چې ولا دوی جنسي رابطه وساتل ځکه چې دلته دوی جنسي سو استفاده وکړل خپل د جسمونو څخه هلک پیزا راوغوښتل پیمنټ یې ورته وکړئ نجلۍ پیزا وخوړل جنسي رابطې ته اماده سول دې ته نسو ویلی یو ثابته یا مطمئنه جنسي رابطه ولې موږ مطمئن شخص درلودی مطمئنه رابطه مو درلودل نو موږ مطمئنه جنسي رابطه هم لرو جنسي روابط دغه رقم یو شی دی لکه د اشخاصو پیژندل د روابطو پیژندل او د جنسي رابطې پیژندل دا درې مسایل سوله چې تاسو باید په پوه سئ مطمئن اشخاص مطمئنې رابطې جوړوي مطمئنې رابطې مطمئنه جنسي رابطه هم جوړوي دا به سره رالانډ مې کوي او ډېره بخښنه غواړم زما پښتو ادبیات کمزوري دي ما پښتو کې تحصیل نه دی کړی ما تحصیل په انګلیسي ژبه کړی په دې کې یو څه ماته سخت دی چې زه پښتو ته شی کوم نو که خبرې اوږدېږي تاسو بخښ راته کوئ راځئ خپل اصلي ټاپک ته راځو زموږ موضوع وه جنسي رابطه کې ځان خپله انزال کول یا مکمل انزال نه کېدل د ښځو مربوط دي ډېر نارینه د داسې شکایت لري چې زما مینه نه انزال کېږي او بعضې چې بیا فکر کوي چې مینه مې انزال کېږي هغه یې مینه خپله ځان انزالوي یعنې د جنسي رابطې څخه نه انزالېږي د دا تر مابین ډېر ژور عمیق فرق دی چې باید ښځه په جنسي رابطه کې خپل ځان خپله انزال نه کړي هغه ښځه په جنسي رابطه کې خپله انزال کېږي یعنې د میړه سره یو ځای انزال کېږي چې هغه یو مطمئن شخصي یو مطمئنه رابطه یې جوړه کړي او یو مطمئنه جنسي رابطې ته دوی راغلي هغه وخت دا ښځه خپله په جنسي رابطه کې د نارینه د پن په توسط انزال کېږي خو که چیرې بعضې وختونو کې شخص مطمئن وي لیکن مطمئنه رابطه نسي ساتلی مطمئنه جنسي رابطې ته نسي راتلی هغه ته موږ نسو ویلی ځکه چې عموما هلته ښځه یا د لاسه کال اخلي د جنسي رابطې په توسط په جریان کې ځان خپله انزالوي او یا هم نه انزال کېږي راز پټوي او یا هم یو ډول غیر مطمئنه رابطه جوړېږي نو د دې لپاره چې مطمئنه رابطه جوړه سي مطمئن جنسي رابطه مطمئنه رابطه باید موجوده او مطمئن شخص موجود وي د دواړو طرف که چېرې هلک نجلۍ دواړه مطمئن اشخاص واوسېږي دوی مطمئنه رابطه جوړوي او د مطمئنې رابطې وروسته دوی خوندوره جنسي رابطه هم جوړولی سي دا موضوع شروع ته راجع ده د بعضې ریسرچونه ما راټول کړي دي اوس تاسو ته هغه ریسرچونه یو وایم اول د خویونو منل تاسو چې کله یو رابطې ته داخلیږئ دا ویډیو د هغو کسانو دپاره ده چې تقریبا یا ابوید بونډریز وي او یا هم مطمئن شخص واوسېږي تاسو کولی سئ په منظم توګه دا ویډیو واورئ اول دی د خویونو منل خپل د میرمنې او خپل د خاوند یو بل چې تاسو ژوند سره کوئ یو د بل خویونه ومنئ مثلا دا نفر دا خوی لري په دا حالات کې داسې کېږي هسې کېږي دا تاسو ومنئ داسې کوشش مه کوئ چې تاسو د یو چا ژوند ته راسئ بس دا انسان ته به زه تغییر ورکوم دغسې کوم هغسې کوم دا ښه کار نه دی تاسو په روابط کې کوشش مه کوئ یو بل ته تغییر ورکړئ یو د بل خویونه ومنئ ته په جلا کور کې لوی سوې یا په جلا محیط کې لوی سوې هغه په جلا کور کې په جلا محیط کې لوی سوې ده نو تاسو کوشش وکړئ دغه فرق درک کړئ کله چې مو دا فرق درک کړئ د خویونو مو یو د بل ومنله دلته د مطمئنې رابطې پیل راځي او مطمئنه رابطه تاسو مطمئنه جنسي رابطې ته هم بیایي دلته مو جنسي رابطه شروع شول کله چې مو ازدواج وسو کله چې تاسو یو بل ته کول ورکړئ د یو ځای اوسېدیا او تاسو یو د بل خویونه ومنل جنسي رابطه مو شروع شول راځو دوهمه موضوع مو د سرحدونو ته احترام دا انسانان چې ټول موږ د سرحدونه په کتابونو کې وایو دا څېړنې سوي دي پر انسانانو باندې مثبت سرحدونه یې راخیستل سوي دي و خلکو ته د شکیر چې دا کار وکړي مثلا دغو نفرو دا کار کړی و تاسو یې وکړئ تاسو منظم راځئ نو سرحدونو ته د یو بل احترام پرېږدئ چې دغه بعضې انسانان اوس مثلا زه یم زما شخصیت داسې دی زما ښه نه راځي څوک ماته په وټساپ کې کال وکړي یا ویډیو کال وکړي یا دغه ساده کال وکړي زما سره خبرې وکړي نو زما دپاره
لپاره به راحت دا دی زما د ژوند یو سرحد دا دی چې زه ماته خلک وایس میسیج پرېږدي زه د وایس میسیج جواب ورکوم یا لیکلی میسیج پرېږدي ډایرکټ کال او ډایرکټ ویډیو کال زما ډېر بد راځي یعنې زه په دا 20 کاله ما نه په یادېږي چې ما د یو چا سره داسې منظم ویډیو کال کړي یا اصلا زه راحت نه یم په ویډیو کال کې نو دغه سرحد عوام خلک دغه کوي څه ورته وایي عملي کوي دلته راځو روابط ځکه چې زه د یو چا سره په روابطو کې کېږم زه باید دغه سرحد مات کړم ځکه چې ښځه اورېدل خوښوي په غوږ کې نه مثلا خوند ورکوي نارینو ته لیدل خوند ورکوي سرحدونو ته احترام باید ولرو یعنې د نارینه سرحدونو ته باید ښځه احترام ولري د ښځې ور سرحدونو ته نارینه احترام ولري که چېرته زه د یو چا سره رابطې ته داخلېږم زه د هغه سره مینه کوم یا مثلا واده ورسره کوم یا هره توره بلا کوم زه باید دا سرحد ته احترام پرېږدم چې نارینه د روانشناسۍ د نګاه څه ته ضرورت لري ښځه څه ته ضرورت لري ښځه عموما دا ته ضرورت لري چې دغه وکړي په غوږ کې واوري نارینه لیدل غواړي نو تاسو باید دا سرحدو ته احترام پرېږدئ درېیمه موضوع مو د حقیقي د ښځو احساسات د ښځو احساسات ته باید نارینه احترام پرېږدي د ښځو احساسات او د نارینو احساسات ډېر فرق لري وایي ښځه هر وخت په رابطه کې ښځه ده یعنې ښځه که یو بین المللي ښځه هم واوسېږي یو ښځه که ډېره قوي هم واوسېږي ډېره پیسهداره هم واوسېږي هغه یو ښځه ده کله چې تا ته په رابطه کې راغلل هغه دوهم نفر شول ته اول نفر شول باید دا ته ومنې هېڅ وخت د ښځو سره جنګ مه کوئ هېڅ یو نارینه یا بابا زوج په بل چا نه رسېږي په ښځو وی رسېږي دا په امریکا کې هم دا موضوع دغسې ده زموږ په وطن کې هم دغسې ده یعنې په ټولو ځایو کې دغسې ده ښځه په رابطه کې ښځه ده دا باید نارینه درک کړي که هر څومره هغه قوي ښځه واوسېږي په رابطه کې هغه ضرورت لري چې کله کوچنۍ سي کله غټه ښځه سي کله پر تا نازونه وکړي کله ستا سره جنګ وکړي ځینې ډېر وخت ښځې جنګ پر دا جوړوي چې ته ودې دی چشکي څنګه ما نازوي څنګه ما پخلا کوي نو دا د ښځو روانشناسي باید وپېژنئ او ښځه په رابطه کې ښځه احساس کوي او د هغې سره هغې ته یو مطمئن شخص جوړ سي د دې لپاره چې یو مطمئن نارینه واوسېږي تاسو مطالعې ته ضرورت لري یا د روانشناس و تداوي ته راځو ښځې یو پښتنې ښځې یو نه پوهېږم شعر دی چیش دی خو د پښتو ادبیاتو داسې مربوط یو شی دی وایي یو خو ښایسته دی بل زما پر رضا ځینه یعنې ښځه وایي ګوره وایي یو خو ښایسته دی یا مثلا ډېر پیسې لري یا مثلا ښه قدرت لري یا داسې ښایسته دی یا دی یو خو دومره یعنې لوړ مقام لري او بل زما پر رضا ځینه د ښځې سره به پر رضا ځي هغه په دنیا کې تر ټولو بې ارزښتترینه قضیې چې په محکمه کې حل و فصل کېږي هغه د کورنۍ د مېړو د معینیت په مابین کې باید دا مشکلات ډېر یو نارینه چې خپل د مېرمنې سره زور کوي یو نارینه چې خپل پر مېرمنې نارې وایي هغه څوک یو نارینه نه سو هغه ښځه ده نو د ښځې سره یې په رضا ولاړ شه که حتی ته هر څومره هم لوړ شخص واوسېږې په روابطو کې کوشش کوه چې ځان ټیټ راولې ځکه هغه نارینه چې په روابطو کې ځان ټیټ راولي هغه په اصل کې ډېر قوي نارینه دی ځکه چې د ښځې سره ځان نه وي د ښځې سره کله چې هغه ستا په نکاح کې راغله ستا معاینه شول هغه یو ښځه ده هغه درته ټیټه ده په رابطه کې په رابطه کې مثلا د هندوستان ښځې خپل د مېړه و پښو ته ورته کېږي موږ پښتنې ښځې د مېړه لاس ورمچو نو چې کله ستا لاس یو څوک په اختر کې در مچوي ته خو نو بالا د هغه سره ټانټې مه چیچه ځان کم راولم جنسي رابطې ته ښځه ستاسو نارینو د مخکینۍ روابطو څخه آماده کېږي تاسو پوهېږئ دا جنسي رابطه څه رقم یو شی ده زه تاسو ته ووایم ښځه د شا څخه راځي و مخ یعنې څه چې په شا کې تا ورسره کړي دي په پاس کې دې ورسره کړي دي په کوم اواز چې خبرې ورسره کړي دي په کومو سترګو دې ورته کتلي دي په کوم انداز کې چې مینه ورکړې ده هغه دا آماده کوي چې ستا و جنسي رابطې ته راسي او نارینه سره کم کې ډایرکټ درته ګوري ستا مخ ستا وریښتان ستا کالي ستا ادا ستا هغه ظاهري څه ته ګوري او ډېر ژر آماده کېږي او ډېر ژر یو منظمه رابطه ساتي ښځې داسې نه دي ښځه د پخوا څخه راځي چې په پلانکۍ ورځ چې شي ورته ویلي وه دې ته یې ډېر خوند ورکړی و بس چې تا ووینې هغه احساس ورته پیدا کېږي او هغه تا ته ډېره نږدې راځي شپږمه موضوع ده خپل د ښځې د جنسي رابطې ژبه زده کړئ
هره ښځه ځان ته یو ژبه لري، یو جنسي رابطې ژبه لري. تاسو د هغې سره په مثلا منظم خبرو کولو یا د هغې احساسات پوښتلو یا هغې ته وخت ورکولو یا د هغې د تېر جالبې او ترخې خاطرات پوښتلو وروسته دا سټیج ته رسېږي چې د هغې د جنسي رابطې ژبه وپېژنئ. یا یو ښځه ډېر څه غواړي، مثلا کېدای شي زما توقع د روابطې څخه ډېره لوړه وي، ځکه چې زه د روابطو متخصصه سوې یم. ما کلینیک روانشناسي ویلې ده، ما عمومي روانشناسي ویلې ده. یعنې دا زما توقع به د روابطو څخه ډېره لوړ وي، خو کېدای شي د بل ښځې دا ډېره کښته وي. نو د دې لپاره چې تاسو د ښځې د جنسي رابطې ژبه زده کړئ، باید د هغې سره خبرې وکړئ چې هغه په کوم معیار لوست سوې ده، څه رقم ده، څنګه روابط یې وه، چې شی خوښېږي، چې شی نه خوښېږي. او د دغه ټولو په مابینځ کې کوشش کوئ چې نارینه و ښځې ته ورکوونکی کس واوسېږي، نه اخیستونکي. یعنې کوشش کوئ کله مالي حمایت، کله تحفه، کله یو ګل، کله یو پنسل، کله یو شعر، کله یو څه هغې ته ورکړئ. اومه څېړنه چې ده و اجازه مه ورکوئ ځان خپله انزال کړي. په روابطو کې کله چې جنسي رابطه شروع کوئ، یعنې یوه مکمله ښه جنسي رابطه 2 ساعته 2.5 ساعته اله 3 ساعته وخت ضرورت لري چې د هغې سره خبرې شروع کړئ، یا یو خاطره ور په یاده یا ډېر د هغې د خوښې وړ کار کوئ یا خبرې شروع کوئ. ډېر په آهسته توګه جنسي رابطې ته داخلېږي. بعض وخت په جنسي رابطه کې ښځه تاسو ته وایي چې هله راز دستي جنسي رابطه ونیسو. دلته بې عقل نارینه چې هغه دستي وایي درځه، لیکن ښځه عموما دا نه غواړي. ښځه بعض وخت ډېر ژر تحریک سي، هغه تحریک بیرته ښځه د لاسه ورکولی سي. د ښځو بده ژبه دا ده چې د جنسي رابطې چې هغوی تا ته مکمل حال نه وایي. عموما ښځې دغسې د ټولو ښځو په ټوله دنیا کې، په امریکا کې ډېره موډرنه ښځه هم اوسېږي، په جنسي رابطه کې یو څه تاریکه ځای خوښېږي، نه تر روښانه ځای. خدای چې یو ښځه ستا سره په روښانه ځای کې جنسي رابطه ولري، هغه دې ته هغه باید ته مینه واوسېږي او حقیقي مینه واوسېږي، نه چې نه د دروغو. بعض وخت ښځې دروغ هم وایي مینه یم، او مینه نه یې په هغه کچه چې تمه کېږي چې وروڼا ته جنسي رابطه در سره وساتي. نو خپل د ښځې جنسي ژبه چې مو زده کړل، هغه ورسره عملي کړئ. اجازه مه ورکوئ چې ځان خپل انزال کړي. خپل انزال دا دی عموما ښځې سترګې پټې کړي او په جنسي رابطه کې د لاس څخه کار اخلي. هغه ځان خپله انزال کړي، ته فکر کوې چې زما سره انزال سره، ستا سره نه دی. ښځه به ستا سره د سترګو روابط لري، ښځه به ستا سره د لاسو لامسه روابط لري، ښځه به روحاً او جسماً ستا سره وي. هغه وخت عموما ښځې چې د جنسي رابطې څخه ډېر خوند اخلي، هغه ستا ځیګر ته ګوري، ستا د ځیګر شیپ، ستا د غاړې شیپ، ستا د سترګو شیپ ته هغه نظر اچي. خو د دغه کار دپاره چې دا دغه سټیج ته په لوړه سطحه ستاسو سره جنسي رابطه ولري، دې ته ضرورت شته چې تاسو ډېر کار مخکې ورسره وکړئ. او دا چې جنسي رابطې ته داخلېږي، اجازه مه ورکوئ چې مثلا ښځې درته ویل چې هله راسه بلی وخت یم ورسره کوې. نه، کوشش وکړه چې نو زموږ اومه موضوع به اجازه مه ورکوئ چې خپله ځان انزال کړي. کوشش وکړئ چې مخکې له دې چې هغه جنسي رابطې ته آماده کړئ، تاسو یو اوږد موده د هغې سره کار وکړئ، چې هغه خبرې دي د لاسونو ټچ دی، د هغې سترګو ته کتل دي، یا په رومانس اواز باندې خبرې کول دي. دا هغه څه دي چې که ښځه په رابطه کې عجله هم کوي، وایي چې زه آماده یم، دا کار غواړم وکړم، تاسو کوشش وکړئ په هغه کې یو څه وخت تیر کړئ تر څو هغه منظمه ستاسو سره آماده سي. اتمه موضوع ده، اجازه مه ورکوئ بې له انزاله پاتې شي. که چیرې تاسو رابطه شروع کوئ او هغه انزال نیسي، تاسو دا ښځه داسې مه پرېږدئ چې خیر ده دا انزال نسول دا پاتې وي. کوشش وکړئ چې د هغې سره کومک وکړئ چې حتی هغه احساسي خو انزال ته ورسېږي. بعضې وخت چې ښځې انزال نیسي، عصباني کېږي. دغه ژبه یې باید تاسو زده کړئ چې دا عصباني ده نه ده، څه رقم کولی سم هغه حل کړم. که دا تاسو د نن په رابطه کې مراعات کړئ، د سبا په رابطه کې دا ستاسو سره لا نور صمیمي کېږي، د بل سبا په رابطه کې لا ډېره در سره سمیږي. نهمه موضوع ده، باید تاسو خپله عمل وکړئ. نارینه باید عمل وکړي، باید نارینه یې شروع کړي په هر وخت کې چې تاسو کوشش کوئ چې ښځې توجه د لاسه ورکړل، توجه د لاسه ورکېدو ته یې مه پرېږدئ، کوشش وکړئ په عمل کې واوسېږي، توجه یې ځان ته رااخله، مه یې پرېږده چې هغه په عمیق
تشویشو کې ورکوي او ته د هغې سره رابطه ساتي. لسمه ده وایي ښځو ته جرأت ورکړئ جنسي رابطه کې د سترګو رابطه ولري یا حد اقل ستاسو نارینو سینه وویني. وایي ښځې ته دا جرأت ورکړه. بعضې ښځې هغه شرمېږي یا تا ته نه ګوري یا سترګې پټوي. کوشش وکړه ښځو ته دا احساس ورکړئ چې یا ستاسو سترګو ته حد اقل څو لحظې وروسته وګوري او یا هم ستاسو سینې ته وګوري. که بیا سترګې پټوي خیر دی، یو ځل سترګې پټې کړي، یو ځل تاسو ته کتلي، یو ځل ستاسو سینې ته کتلي، یو ځل ستاسو سترګو ته کتلي، په دا رقم دا د رابطه منظم ستاسو سره ساتلی شي. که دا کار عملي نه سي هغه خپل توجه د لاسه ورکوي. ښځې جنسي توجه ډېر ژر د لاسه ورکوي نسبت نارینو ته، خو د هغې ساتل دا سټیپس لري چې موږ تاسو ته وویل. 11مه راځي وایي ځینې ښځې رسمي لباس خوښوي. هڅه وکړئ رابطه رسمي شروع کړئ او لوڅه ختمه سي. بعضې ښځې چې رسمي لباس یې خوښېږي، مثلا عموما په کور کې نه خوښېږي چې نارینه یې په زیر پیریني کې وګرځېږي. عموما د 95% ښځو نه خوښېږي چې نارینه یې په کور کې په زیر پیریني کې یا په غیر رسمي لباس کې وګرځېږي. عموما کوشش وکړئ ښایسته لباس واغوندئ او د ښځو توجه په لباس هم را جلب کړئ، خو خپله په جنسي رابطه کې کوشش وکړئ چې د رسمي څخه شروع کړئ او غیر رسمي کې پای ته ورسوئ. په دې هیله چې دغه ویډیو در باندې غمېدلې نه وي، اوږده هم سوله، خو اوس هم دا اړوند ډېر بحثونه دي چې باید وسي. که چېرته دا ویډیو د اورېدو وروسته تاسو بیا هم نه پوهېږئ چې څنګه یو مطمئن شخص واوسېږئ یا څنګه یو مطمئنه رابطه جوړه کړئ یا څنګه یو مطمئنه جنسي رابطه جوړه کړئ، تاسو کولی شئ زما څخه سوال وکړئ، بیا به زه تاسو ته بل کلیپ جوړ کړم. نو تر اوسه پورې مې چې څه را لنډ کړي وه تاسو ته مې وویله، نو تاسو بیا ماته فیډبیک راکړئ. د خدای په امان.